اللہ فرمائی ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ کہ یو سڑی چاہتا سکیم جوڑ کو سازش جوڑ کو دے خو ظاہر کے دا ہوئی کہ دا چا خلاف میں سکیم سازش جوڑ کر دا بزا نقصان و رسو دا بچی بخپا کم دا پلار بخپا کم دا رور بخپا کم دا قوم بخپا کم اللہ وی دا زان لکار گوری زان خپا کئی خپل بچی خپا کئی خپل رونو خپل خاندان خپا کئی من ظاہر تا گور اللہ حقیقت تا گوری اللہ عرص تا گوری چاہ ہم چی دا مسلمان خلاف سازش جوڑ کرے دے اگر خدای پخپلا سازش کیا چولے دے اور عبدالرحمن بابا سوئی وی کوئی مکن دا بڑ سری پلار کے چرستا با دا کوئی پغالا لارشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ابو جہل سازش جوڑ کو دا نبی علیہ السلام خلاف ابو جہل سازش جوڑ کو سنگ سازش جوڑ کو دا حضور پاک تا عادتو دے خوی مبارکو چے اغبا دا ارچا تپوس کو دا دشمن بیم کو چے سوک بم نا جوڑ شو خبر بشو ورا دے تپوس پیو دا کافر دشمن دا یہودی دا بچیم کرنے مطلب دا دے چے اخلاقم خری دا دلکی بلک مینا پیدا شی بغض بختم شی کخلے کتا مسلمان کی ابو جہل یو سازش جوڑ کچے دے خدار چاہتا پوست دی راش دان بلا جوڑا کم لار کے با یو کیو کنو دے با کیو گور دے گی نو پا یو خاص انداز پکنے کے یو کیو کنو کہ ویخ کے جور کڑے دا پاسے تن کڑے او پاگے دا سانگے مانگے و لخت مخت دا پاسا چولے خورے پہ دا پاسا چولے چیرہ دے کے با دے پریوزی نو دین خراوتی شینا ذکر چه سوکی روباتی خو پا غالا بودریگی رسی بخکتا کی غالا بغرزیگی تر دی حد پورے که در اخکوسو کوشش کئیم نو دیمت دمر خورو که غیب شی که در آواتو انتظام بیونشی چاہتے بے ورش نبی علیہ السلام تعالو آئے چه ابو جہل نا جوڑا عمر ابن حشام رسول اللہ مبارک دیو انسان راگی سازشتا گورو جسے با ابو جہل نا جوڑے تا پوسے نکو بکو کر ور روان شنیر اگر تا پتا نو سما لارا دا خور پرتا دا لاند سانگی دیو دکی دیو کوئی وچه ورنز دیشو جبریل علیہ السلام راغے او حضور پاک دے اوے اللہ رسول واپس شا سادش لیتا جو کرے مخی کوئی دے بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو ابو جہل تا چالوے ویغا خلارے نا واپس شو نا پختانوی دروغ گورا عقل نباید وی دروغ جن عقل تختید لی گیا اگر ذر رامن ڈکڑے چودرے گا وطا آواز کم چھے رازہ صاحب والے واپس شوے وچے سنگے راغر والا خپل کویتے خیال نو ٹاس تے دے پکے ور پرے ور اوہو دا سوش اس چے سوک ورزی سانگے لرکئی خور ور پریوزی وما گا چل پا دو شو خوکا سوک ورزی چے رو باسو او قدم اخلی غالا نڑیگی چے سوک ورزی رو باسو دا سانگے دا ڈکی لرکو غالا پا دور پریوزی اے خدای متبا کا برباد شنی میں پوری خدا خور ڈک شو ما وجود میں ان خط شابہ سے چلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا رحم دل دے لکے سونا نرمی دا وزیر و باسم دے دا پاسے در و باسم پاسانے رو باسم او کدا ما خبر منی ابو جہل تا چالوے وی نبی علیہ السلام خدا سے وی خود سچے وی مانم خو میرا بانی دیو کی ما دیو صبر بل خدا خو سلا رنشتا نبی علیہ السلام مبارک راغی دا کوئی غار سر ادرے دا وی کما دا اللہ رسول مانے و کلمہ شہادت وعدہ را سرکے دی ایمان بالکل دے رو باسم بالکل زدہ چے زمان دا طول قوم مسلمان دے وہ میرا بانی قومی بول مرما خود اخپایک دیک پما دا غرا گرزے گی موجودہ دا رسول اللہ لاسے ورخکتا کھو دا لاس نے کلکونی و چکے ورکا و باری روست چے باری روستا وی سنگا چل دے اے روی غٹ جادوگر دن بل نیشتا دی ایتا ریلوی جادوگر بیاو نمانلا دا خدای لے بیلار با پلار نکا ہزار نصیحتو نوتا ہو کہ خدا خدای بیلار با پلار نشی رحمانا اگر بس خدای بیلار کڑیو پزڑے ہٹ زنگ پروتو دا کفر نگورا چے کم سازش دا رسول اللہ مبارک خلاف او چلو اللہ نے کس پر لگیا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے
د هغه یو لوی دشمن او منافق قارون یې نوم و قارون. لکه بعض علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی. خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کېدی. لوی مال ولا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې، المارې خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوعو، هغې به وړې نه شوې. چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به څونه، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به څونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې څونه. دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي، او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته. د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل و. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیزونه چې خلک یې ویځندی، هغه غونچک داسې ده، او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویځاندو، دا به د بادشاه په محل کې. او مریانې څونه په زرګاو په سوګونو نه، وینځې په زرګاو وینځې، او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی، سودخورو. یو به سود کاو، دویم به یې څه کول، دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخېستل. زمیندار غریبانان خو محتاج یې، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخېستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو، نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت 1.5 شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې، بله کې 3 لکه شوې، بله کې 4 لکه شوې، دا به پې ختې، دا پیسې به پې زیاتېدې، او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو. دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمند شو. حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو، منافق و. دلنه موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منظم کو، ظاهر کې به روجیم نیولې، ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې م ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکوي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ، وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان دا ډېره ده که نه. ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه، دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي. مسلمان شو نو ټیکس رانه وسلي، مسلمان شو نو تر باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړ. قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړي، ډېر زیات مالدار یې، هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه. او زه ځان له ګورې نه غواړم قارون، که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه، دا مال د نه پاتې دی، یقتنها الله ته روان. نه به د ځان سره پیسه یوسې، نه به یو غلام یوسې، نه به یو مرایي یوسې، نه به یو وینځه بوځې، نه به دولت یوسې، یک تنها به رب العالمین له روانې، بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکړو، د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ،
د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي، یو لوی اجدها شجاع، هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري، دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي، ټکونه به ورکوي، انا مالک انا کنزک، زما رڼې به زه ستا هغه مال یم، مال زه ستا هغه خزانه یم، دا چکونه به لګوي، غاړه کې به پروت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اگر خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي، د دردناک عذاب زیری ولا ورکوي. خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او ګرم تخته برالی، په شا به داغ ورکوي، په مخه به داغ ورکوي، په تندي به داغ ورکوي. اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی وم او دا مال دې اخیستی، دنیا کې دې خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل، اوسکه دا عذاب. مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو، مونږ خو یو مالي مالي زما مال زما مال زما مال. رسول الله مبارک یو ځل او فرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي، دا به څوک وي؟ صحابه د الله رسوله داسې هېڅوک هم نشته. د هر چا خپل خوښ دی، د وارث یې نه دی خوښ. د وارث مال ته څه کوم؟ زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی، زما رور دی زما وارث دی، زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت. چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته، د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی. وی ښه خپل هم خوښ دی، وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت لرې ولېږه، او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی، دا د وارث مال دی. او زه کم خوښ دی وایه؟ مونږ خپل نه دی خوښ، زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه، خیرت تلا ازما دی اماله قبر کې پکارېږي، ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه، ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر له رسوي، ازما دی اما جنت ته رسوي. او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی. نو ما خو خپل خوښ نه که، ما خو د وارث مال خوښ دی. او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ویتبع المیت ثلاثه، دو سیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي. مالو یو رده مال دی، مال ورپسې روان دی. مال یې څه شی دی؟ مال یې کټ دی، مال یې پوزکې دی، هغه زمانه کې غلام دی، وینځه ده دا ورسره دی، یو مال ورپسې روان دی. دویم ورسره څه دي؟ مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی، چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی. او دریم څه شی دی؟ عمله، عمل ورسره دی. دا درې څیزونه ورسره روان دی. مال روان دی، رشته دار دوستان دا روان دي، عمل روان دی. دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي، مال هم ته واپس راغی، غلام هم رایم ته راغی. چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی، اپوزکې هم ته واپس راغی، هغه تولۍ بالغ کې ورسره یې ښودی هغه هم ته واپس راغی، هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل. کم شی ورسره پاتې شو؟ مال. موږ هغې ته نه ګورو، موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال. دا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولېږه، مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو، مال هغه دی چې تا زکات ورکه. زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شوه دا پاکه شوه. دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې، او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه پتوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې. دا مال دی پاک نه، دا نجس دی، پلیت دی. تا ته پلیتی نه ښکاري، فرشتو ته ښکاري. تی په بین نه پوهېږې، فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی. او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې، مال نجس دی، بدبویه دی. دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروتي اقه شی دی. نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي. ای نیکبخته څه ګند خورې، الله وی دا ته څه ګندونه خورې. دې وجه نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو، دې مال زمونږ دننه وجود برباد کړی، زمونږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو.
مال نه چې زکات ته ورکو لکه چې مردار یې د کوی نه وستو کوی دی وزنځو او کوی صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا بستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به د شوقي تلاوت ته به د شوقي دین ته به د شوقي او شریعت ته به د شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دی ښه زکات ورکم ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورې مه کوه خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه بس قارون پوه شو چې دا اوس په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووته او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو با تمنا کولا ادھے وجن رسول اللہ مبارک اللہ قرآن شریف کی فرمائی لا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا وی کدا چا بنگله دی ولیدا مگورا وتا کدا چا لوی مکان دی ولیدا مگورا کدا چا باغونه دولتونه کارخانه دی قتل مختواله و د دنیا ډول دی خدای ته ودرېګه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه بهتر دی مو خدای کار کړو بیا سازش ورته جوړ کو یا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې والے دا موټرې والے دی دا کارخانه والے دا ځمکې والے دا قوم والے دی دا رورې والے دی دا خلک عزت والے کوي دا ښکلې والے دی دا بچی والے دی دا سازش بیا جوړوم زه ورته دوستا څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم ها او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولې قیامت خو منې نه قبر خو منې نه آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت شو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو زمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نو دې دا خو جنجال جوړ دی راته بس ته کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګې اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ څنګه سازش جوړ کو پیسې خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه ښکلې وه هغه یې راوسته وی داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي پیسې چې څومره غواړې زه در کوم نو په پیسو خلک هر څه کوي دولت دپاره او پیسو دپاره جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کومه او دا ټول بني اسرائیل لا غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ کړه بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلق را غواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خېږي ښه کار وکړه مونځ کوی روجې نیسئ نیکی کوي زکاتونه ورکوي دا ګناه به نه کوي دا به نه کوي ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لوی سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وي که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېده بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وایي که بل څه ته د خدای پیغمبر یې ته خو خلکو ته ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع اوبت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاکه چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکه پښو نه مې ځمکه وتښتې بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تا سره د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راغله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا وایي د ما دا خبره پته لګي بیا چرې هم نه لګي استاد یې ته یو څه وایي که بل څه
دا خو ته هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینې وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجایز تعلقات شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه 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 تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړ وایي ستا د په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل در کړی دی او کوم ذات تاله دا خشته ښکلی وجود در کړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلېږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوم وایه که ما کې هم وایه ګډې وډې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېد پره پیدو شوه لاسونه پر پیدو شو رنگ یې ژړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه دا خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ویم وی قارون پیسې را کړي دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې را کړي دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاو دا بدنامو دی به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ وم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانې او ډمې مې وایي وایي ما سره ملګري وهغې وې واده له نه د شپې زم کشر وم مړه مې ورته وشو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی مونږ هم په دیاره کې په ځمکه کېناستو وایي اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جوار څه چې دی ګډېږي به وایي کېناستو وایي چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وایي دې کې ما له خدای خوب راوسته اوده شومه ادمه دا وارث چې دی او ډول او سونه حالانکه هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا د ادم یې ارس وکړل شپه تېره شوه زه دیمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري دوله قونجه هلکه پاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله او یطیع الله او اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم دا هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا تنیلی دی په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړه مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته موږ څه دي نوره موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب یې ته مسکین یې او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف د تو رسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی ويردك بخير فلا راد لفضله او کدا الله تعالی خیر رسول غواړي قسم په خدای که میانځ کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي ایمان دقه ساته یقین دقه ساته د الله په ذات ساته بروسه د الله په ذات کوه الله به مدد کوي تکالیف په عیب هغه اردو والا وایي د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے دیر ہے لږ به رستو شي خیر د ګناه به دې ورجېږي لږ به یو پوټی دې وکړئ لږ به دې پریشانه کړي ګناه به دې ورجئ یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده رب نبی علیه السلام فرمایي
یو سړي له به جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی، د ده دون عمل نشته چې په عمل ورورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي. نو داسې تکلیف تک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نه ورویرسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بنیږي، یا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، سموده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه ما خیر دی، دې تکلیفاتو سره دې ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. تمارونو بس موسی علیہ السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچ په دا مجلس کې، الله مال دولت قارون لور کا رب دا فائدې تیلی، الله زه خو رسوا کړم، زه خو بدنام کړم. وی وایا موسی چې څه دې خوښه اختیار مې درکړ، وی ښه، وی ځمکې راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې د محلم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نوره راکاږه، چغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه ځمکې، چغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا، وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په دا خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محلم لاړ، دولتم لاړ، سرم لاړ، سپینم لاړ. او موسی علیہ السلام आवाज وکړه د څوک مرګري ہے چې څوک یې وسره ودرېږي، غني باقي ته خوا شو، صرف دوه ظالمان ور سره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. ا دوه مور سره لاړل، امزمه کې راخل قارون لاړ، ختم. اچھا چا بلا سونه مګل او هو موږ لم قارون غوندې دولت وکړ دی، او هو داسې بنگله موږ وی څنګه باوا، او هو داسې غلامان نوکران زموږ یې خباوا. هغې بیا وی افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لال، مال سره سپین ارس په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت دی. موسی علیه د یخ شو، الله بالکل یخ شو، ډېرې چغې درته وویلې، معاف دی نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وي ته کیسه او دا څه دي او دا جنۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه، بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وی ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون کنه. الله وی موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو، ستا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخښه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخښلې. خو سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې ګیر شو که نه شو؟ او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه، سړی دې مړ کړه. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای आवाज دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی. تندي باندې به دا مهر لګېدلی، مهر قیامت پر ورځ دوو ټکو باندې. تا سازش جوړ که مسلمان دی مړ که، زه به بچ شم، دنیا کې به بچې، قبر کې به څه کې، زه به بچ شم، اخرت کې به څه کې. او بچ کېدل نشته، خبرې ښکاره کېږي. پښتانه وي دیوالونه ملونه وي، یا به تم لاس مروړ وی اوهو هغه لاړ غریب، اخو اسې مړ شو، غریب خو لاړ اسې مړ شو، هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که، اخو جنت ته په لنډه ور ورسېده. لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي، پلار دی ولا سونه او درد.
قوم دی ولا سونه درد وای ظالما د شلو 15,000 روپو د پاره یو 10,000 روپو د پاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غمخته دي تاسو مړی شو په دې سورو کې پیسو د پاره بل څه د پاره ملکی بوزي او ملکی او دا غي د پاسه بیا روستو پولیس یو نسی دا پته ولګي دی ودا خبرو پټه پاتې شي پټه پاتې نه شو سازش خطرناک شي سازش باندې کې او کدی وکا دنیا کې نشه پټې دے واورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای کې یو ګناه دې دا سه وکړه چې دا غي ضرر دی بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دن پساروي باندې کیجاوه پرته دا ډوله پرته ډوله او په ډوله کې دن دې دا ګناه وکړه کله چې وړي ډوله کې ته دونه دغه ته تو کې دومره صادرونه ته تو کې دومره چې د خزه هغه جامم د ناوي سوکو نوي داسې ډوله کې ناشته لکه د ناوي پشان په ډوله کې هیڅوک در سره نشتا او داسې غلطي دې د قلتا وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هیڅوک در خبر نه دي او د مسلمان د تکلیف غلطي ده وې دغه ډوله کې دنه دا ګناه به داسې راو باسم چې په مخلوق کې به دې شر پټې دې نشي خدای دې پاره د خدای په خبره یقین وساته د رسول الله مبارک په خبره یقین وساته نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي رښتونی خبرې دي د ابو لهب ښځې به څه کول هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو ځنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وی نو غنې به یې را په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ولرو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې را بار کول زمون خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواج چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګېډې وتړي هغه ګېډې اوچت کي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړې غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړې کلک نیولي پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چا خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې را جمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړې به یې د سینې سره نیولې د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکوم چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي خپې مبارکې خوږ شي جامې وشلېږي څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلاو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت کو او په یو تیږه د پاسه کېښود او پړې په ورته وتړه دې غاړه ودرېده چې دا پړې د ګېډې په شا راوړو هغه پړې د سینې ته که خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راوړو جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړو دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډې بل خوا دی هغه پړې د مرۍ ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنزل کوي سپکې وي یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه غنې راو نه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خوځه کوي کوهي مه که نه د بل سړي په لار کې چرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي صادق خطرناک شي مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمائی وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد وکړه صحابه ته تپوس کی الله رسوله د ظالم د مدد خو مونږ پیژنو د مظلوم د مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا دا د ظالم سره مدد دی ګناه نه دی بچ کا ظلم نه دی بچ کا هغه نه منې کا نه 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 مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې مرګرې یم تکش راونیس هیڅ پته نه لګي مړه غیبې کا پته به مو نه لګي مړه لرې کو روکې کا مخې نه خوا کا پته به ونه لګي اها پته به ونه لګي ستا به پته ولګي الله فرمای ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړه کوئی شي چې دا په کاله ځان تاچو هغه وخت سره سوچو کا چې دا په کاله بل تنا چوما دا په کاله جوړوم بل خدا به زما ماره کې پریوزي دا به زما د زوی ماره کې پریوزي دا به زما د پلار ماره کې پریوزي په دنیا کې به پریوزي او په آخرت کې به پریوزي دا هم په سترګو ولیدل صابری څوک سامری د موسی علیه السلام زمانہ کې
زرګري به کول یو ښه عمل دی خلک کوي هر قسم عملونه کوي زرګري به کول موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو نه ځان سره واغېستلو ته نو دوی کالي د دې فرعون د قوم نه راغونډ کړله هغه واقع اوږده ده خو مختصر مونږ واده لرو مونږ کې خادي ده دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم ښځو وړو به ټولې نوکرۍ کولې ماله کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ موسی علیه السلام او قوم یې بچ شو او موسی علیه السلام تور ته لاړ غر ته لاړ الله پاک سره ملاقات ته لاړ او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله در کوم چې دا بن اسرائیل ژوند تېروي چې د هغه قانون مطابق ژوند تېر کړي یو کتاب دله در کوم نو موسی علیه السلام هلته لاړو 10 ورځې یې هلته یو چله وویستله موږ ورته چله وایو دا فارسي له 50 څلوېښتو ته وایي دا خو 10 شوې اخره کې 40 شوي دي 10 ورځې الله ته عبادت وکړو 10 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه الله په هغې یو کوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه نور عبادت وکړه نو موسی علیه السلام 10 په نورې ونیوې 40 یې پوره کړې فتم میقات ربه 40 یوما 40 ورځې پوره کړې دلته سامري دا منافق و څنګه قارون منافق و دا سامري منافق و منافقین خو شته که د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري د دنیا منافقینو مونځ به هم کوو رسول الله مبارک سره ظاهر کې به روجې هم نیولې خیراتونه به هم کول جهاد لمم تلله جهاد له د عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي خو د الله پیغمبر نه منلی پر رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه دردولې دی لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خودي خدای ورکړی دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو زوی سوچه مسلمانو راغی رسول الله مبارک ته وی زما پلار مړ دی وصیت یې کړی دی چې ما به خپل کمیس راکوي ما به د پیغمبر په کمیس کې پخوي او جنازه به هم را باندې کوي نبی علیه السلام وی ډېره ښه ده ګوره منافق دی ظالم بچي څومره سپیره دی دومره خو معنی چې د کمیس به ماله فایده راکړي جنازه به ماله فایده راکړي او زوی سوچه مسلمانو کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سره په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسول پلار مې مړ شو کمیس ولا راکا حضور پاک به بالکل در کوم ولې که کمیس ولې ورکو ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تر د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو نو کمیس یې نو دی عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تر عباس د کمیس ورکړی بدل ولا خلاصو کمیس یې ورکړه وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه جنازه تیاره شو رسول الله مبارک سره صحابه الله و جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر راغی قسم دی عمر هم ډېر لوی بادر انسان کله چا پلار مړ شي او د زمانې کافره مي خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه د بچو زړه خو به دردېږي که نه خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي هسې که بد وی بیله ده خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی دو والله که ته روغ روځې زما پلار دې زما اړه تړ دی زما پلار پسې خبرې کې خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده الله رسول په چا جنازه کې د خدای په دشمن د خدای دشمن دی یعنی ټول قوم یې ولاړ دی د خزرج قبیلې و لوی قوم یې ولاړ بچی ولاړ دي نوسی ولاړ دي ورېرونه یې ولاړ دي رشته داران یې ولاړ دي لیکن عمر کې ایمان په چا جنازه د خدای په دشمن علی عدو الله د خدای په دشمن جنازه کې القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا ځان کې ورځې نو چې دا تا پسې لګې ځابو لګولې تا پسې نه دي لګولې رسول الله مبارک مسکی اخواشه خلي عني يا عمر اخواشه نه مکه وجلانده په دې ظالم هغه پلان کې ورځ دا خبرې نه دی کړې کمیس ولا ورکې او جنازه پې کې نبی رسول الله اخواشه خلي عني اخواشه معنا عمر اخواشه وینه بکې جنازه دا دشمن دی د خدای مکه په جنازه اخره کې وته وی خدای ته نه دی ویلې
الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخم الله که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا نه بخم. نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړي وی نه منې کړي وی تا ته نه ویل چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم وی عمر که ما ته پته ولګي چې دا او یو کرته نه په زیاته بخي زیات ولا وی دا خوښه عمر غوږ کې وته پټ بیا وی عمر زما په جنازه دې نه بخلی کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي ولکنی اريد ان یسلم الف من قومه که خدای دا قوم مسلمانان وای به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که په لکې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي دا وی د زړه دپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کي او دا قوم یې خدای پاک مسلمانان کي دې خاطر کوم واقعي مغسې وشوه رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو چې الله دې دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نه درېږي او جنازه به نه کوي بس عمر خبره ټیک وه خو حکمتن مونږ وی پرېږده خیر څومره سازشي څومره خدای وشرماو عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړو یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري د سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شو انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته خو موقع میلاو شوه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته نسبت وکړو رسول الله مبارک ته نسبت وکړو زید ابن ارقم وایي چې دا خبره مې واورېده تره ته مې وویل چې دا د خده ووي تر مې لاړ رسول الله مبارک ته الوي رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفه شوه بیا عبدالله ابن ابی راغوښته وي تا دا ویلي دي قسم خو ما نه دي تره مې راغی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګې ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف آیت نازل زید ابن ارقم رسول الله مبارک راغوښتم راته وایي چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم وخوړلی سازش بې نقاب نه شو قرآن سازش بې نقاب که قرآن تر نله پورې مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ لتلی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شي د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته وي چې د پلانکي خلاف یو سازش جوړ دی